مشهور خواجه سراو صوفیان وفات شو. هغه چې د ټولنې یو زړور غږ و نن چوپ شو. صوفیان خواجه سراو د کوزې پښتونخوا له هغه خلکو څخه و چې ټولنه یې اکثره وخت ردوي، سپک یې ګڼي، خو صوفیان دا هر څه وزغمل. هغه به په خپلو ویډیوګانو او ډرامو کې د ټولنې نیمګړتیاوې خلکو ته ښکاره کولې. هغه به هغه خبرې کولې چې ډیر خلک یې د ویلو جرأت هم نه لري. صوفیان په بیلابیلو ډرامو کې کار کړی چې د هغې ډلې خپله وینه هم شامله ده، خو په خپل حقیقي ژوند کې هغه یو باوقاره انسان و. نن چې هغه نشته، موږ باید له ځانه وپوښتو آیا موږ داسې خلک درکړل او که یوازې مو پرې وخندل؟ هغه یوازې یو ټیک ټاکر نه و، هغه د یوې طبقې غږ و. هغه غوښتل چې ټولنه بدله شي. په پاکستان کې اکثره خلک دا طبقه بدنامه ګڼي، خو که دوی ته سمه لارښوونه وشي نو له دوی څخه غوره انسانان نشته. او صوفیان د دې خبرې ژوندی ثبوت و. هغه هیڅکله هم بې ځایه ویډیو ونه کړه، بلکې تل یې د عزت، شعور او اصلاح خبره وکړه. نن صوفیان نشته، خو د هغه غږ به تل ژوندی وي. راځئ د هغه نه یو سبق واخلو چې انسان د خپل کردار نه پیژندل کیږي. الله تعالی دې وبخي او جنت الفردوس دې ورنصیب کړي. صوفیان چې یو خواجه سراو او د 400 واینز له وجې نه په سوشل میډیا باندې ډیر زیات مشهور شوی او ډیر زیات خلکو پیژندلی و. خلکو یې ډرامې ډیرې زیاتې خوښولې. په دې اخرو کې د هغه پلار وفات شو، نو د خپل پلار غم زړه ته واچول او دغه غم دی هم تر هاسپیټله ورسول. په هاسپیټل کې تقریبا 15 ورځې دی اډمیټ و، همالته پروت و. ملګري دوستان به د پوښتنې ته ورتل او دته به د دروغو ډاډګیرنه ورکوله. په هاسپیټل کې ورځ تر بلې دی نور هم په ښکته تلل او هیڅکله هم د ښه کېدو تمه نه وه ورته، چې بالاخره یې پرون په هاسپیټل کې ساه ورکړه او له دې فاني دنیا څخه یې د تل لپاره سترګې پټې کړې. الله تعالی دې صوفیان وبخي، د هغه کورنۍ مور ورونو ته دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. انا لله و انا الیه راجعون. درنو دوستانو، تاسو د صوفیان په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ.